د قارعه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 101 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 11 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. القارعه ما القارعه. سخته ټکوونکې پیښه. څه ده هغه سخته ټکوونکې پیښه؟ وما ادراك ما القارعه. ته څه پوهیږې چې هغه سخته ټکوونکې پیښه څه ده؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هغه ورځ چې کله خلک د خورو ورو پتنګانو غوندي او غرونه د رنګارنګ نه دافي شو وړیو غوندي شي. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. بیا چې د چا د نیکو اعمالو تله درنه وي هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. او د چا چې د نیکو اعمالو تله سپکه وي د هغه استوګنځی به ژوره کنده وي یعنې دوزخ. وما أدراك ما هي نار حامية. او ته څه خبرې چې هغه هاویه یعنې ژوره کنده څه شی دی؟ لمبه وهونکی سوځونکی اور دی.